ناول نیکه لیکوال نصیر احمد احمدي 5مه برخه یوه اونۍ ووته. میرویس خان له حسن او هغه عسکر پرته بل څوک ونه لیدل چې ده ته یې ډوډۍ راوړه. حسن قلي ډېرې خبرې کولې خو هوښیار سړی و. په لنډ وخت کې وپوهېده چې میرویس خان د دربار په اړه د معلوماتو تږی دی. حسن قلي ته د خرڅلاو وړ خبرې ور معلومې وې، معلومات یې په اسانۍ نه ویل. میرویس خان په یوه اونۍ کې د سپینو زرو 3 سکې ورکړې وې. دی دومره وپوهېد چې شاه حسین عیاش سړی دی، زر رسمي ښځې لري، تل نشه وي، له وړکتوبه په دربار کې رالوی سوی او له اصفهانه پرته تر خپلې ولکې لاندې نورې سیمې سمې نه پېژني. میرویس خان ته دا هم معلومه سوه چې شاه حسین تر ټولو نږدې او اعتمادي کسان اعتمادالدوله او دیوان بیګ دي. خو له دې سره یې په دربار کې د ایران لوی شیعه امامان هم راټول کړي وو او تر ټولو لوی مفتي یې نږدې ملګری دی. حسن قلي ورته ویلي وو چې اعتمادالدوله مذهبي سړی دی، په فال او جادو عقیده لري او په دنیایي کارو کې یوازې له ښکار سره جوړه ده، خو په ښکار کې خوند نسته. له سپاه سالار سره ټوکې لري. سپاه سالار په دربار کې د ټولو تر مخ ورته ویلي وو چې که یې کومه ورځ هوسۍ راوړه نو دی به خپل بریتونه خري. اعتمادالدوله ضد نیولی، قسم یې کړی چې سپاه سالار به خپل بریتونه خري، خو د سپاه سالار بریتونه ورځ تر بلې اوږدېږي. میرویس خان د دیوان بیګ په اړه معلومات ترلاسه کړ. د حسن قلي په خبره د ګرجي دیوان بیګ ټنډه تل تروه وي، ټوکې خوند نه ورکوي او هغه څوک نه بښي چې له صفوي حکومت سره یې خیانت کړی. حسن قلي دا هم ویلي وو چې د دیوان بیګ وراره لوی سوداګر دی، ډېر وخت عربو او هندوستان ته ځي او د قیمتي ډبرو او زیورالاتو تجارت کوي. د حسن قلي په خبرو لوی مفتي هم له عتیقه او پخوانیو آثارو سره مینه درلوده. میرویس خان یوه ورځ حسن قلي راوغوښت، یو لیک یې ورکړ، ورته ویې ویل چې دا لیک په کندهار کې د ده تر ورور ورسوي. حسن قلي ډاډ ورکړ. میرویس خان ته یې وویل چې په دې ورځو کې کندهار ته یو پوځي کاروان روان دی، اعتمادي کس به پکې پیدا کړي. حسن قلي د باندې ووت، لیک یې خلاص کړ. میرویس خان خپل ورور ته لیکلي و چې ژر تر ژره اصفهان ته راسه. په زندان کې د میرویس خان میاشت پوره سوه، خو چا یې پوښتنه ونه کړه. کله کله به حسن قلي ورته راته، خو خبرو داسې نوي څه نه لرل چې د پیسو په ورکړه وارزي. خو یوه ورځ حسن قلي ته لویه تمه پیدا سوه. میرویس خان ورته وویل چې که هندوستان ته د دیوان بیګ د وراره د سفر د وخت په اړه معلومات راوړل نو د سرو زرو په 2 سکو به یې ونازوي. حسن قلي ته دا غوښتنه حیرانوونکې وه، خو وروسته یې سر پسې ونه ګرځاوه. سترګو ته به یې یوازې د سرو زرو ژړې سکې نیغې نیغې کېدلې. حسن قلي یوه ورځ خپلې سکې ترلاسه کړې. میرویس خان ته یې وویل چې د دیوان بیګ وراره د نوې میاشتې په پیل کې هندوستان ته ځي. بله ورځ د میرویس خان ورور او یو بل په ونه لوړ بلوڅ د حسن قلي په مرسته زندان ته راغلل. میرویس خان له حسن قلي څخه وغوښتل چې دوی یوازې پرېږدي، خو د حسن قلي زړه نه و. ویل یې چې دی باید د خپل مسؤلیت له مخې پاتې سي. اخر یوې سکې له کوټې وایست. میرویس خان له راغلو کسانو سره اوږدې خبرې وکړې. ورور ته یې د 3 کارونو مسؤلیت ور وسپاره. حسن قلي تر پایه خپل غوږ پر دروازه ایښی و، خو پوه نه شو چې دوی څه سره ویل. میاشت ووته. میرویس خان خوشحاله و، سترګې یې ځلېدلې. یوه ورځ په ونه لوړ بلوڅ راغی، له میرویس خان سره لنډ وغږېد. میرویس خان حسن قلي راوغوښت. هغه ته یې وویل چې بلوڅ به یو باز درکړي. دا باز اعتمادالدوله ته ور ورسوه.
2 اونۍ ووتې. میرویس خان چرتي و. اعتماد الدوله یې پوښتنه ونه کړه، خو یو سهار یې په بالاحصار کې د ګڼې ګوڼې غږ واورېد. میرویس خان تر دريڅې ور وکتل. دواړه ولاړ وه. ګڼو کسانو د غولي هوارې تیږې جارو کولې، آسونه ګرځېدل، پر توپونو باندې لندې ټوټې تېرېدلې. شېبه وروسته چای راوړونکی راغی. میرویس خان ته یې وویل چې نن بالاحصار ته اعمادالدوله تشریف راوړي. د چای راوړونکي خبره رښتیا وه. په بالاحصار کې څو بګۍ ودرېدې. لومړی پوځي کسان ترې راکښته شول، شاوخوا ودرېدل. بیا یوه پوځي د بګۍ دروازه خلاصه کړه. اعتماد الدوله له ونې ټیټ سړی و. په تور پټکي کې یې سپین مخ او سپینه ږیره ښکلې ښکارېدله. وروسته یوه ډله عسکر راغلل، کتار ودرېدل. د بالاحصار مشر را مخکې سو. د اعتماد الدوله لاسونه یې ښکل کړل. ټولو حرکت وکړ. میرویس خان تر هغو ورته کتل چې د دريڅې له لاندنۍ برخو پټ سوه. شېبه وروسته دروازه خلاصه سوه. اعتماد الدوله او د بالاحصار مشر کوټې ته ورننوتل. میرویس خان ودرېد. اعتماد الدوله کلکه غېږه ورکړه. یوه سړي په بیړه یوه څوکۍ راوړه، خو اعتماد الدوله میرویس خان ته نږدې پر کټ کښېناست. د بالاحصار مشر ته یې وکتل. ویې ویل هیله ده چې میرویس خان به نه وي درنه خواوږی سوی. د بالاحصار د مشر ژبه بنده سوه. نه نصیب، تل یې احوال اخلم. خو میرویس خان تر دې دمه دا سړی نه و لیدلی. اعتماد الدوله د میرویس خان پر اوږه لاس کښېښود. په خوند یې ویل عجبه باز دی، په یوه ورځ یې 2 هوسۍ ونیولې. سپه سالار ته مې وویل چې بریتونه وخورې. میرویس خان ځان ناګاره واچاوه. داسې وښودله لکه په هېڅ چې هم نه وي خبر. اعتماد الدوله وویل زه د ښکار شوقي یم. په هفته کې یو ځل نږدې غرونو ته ځم، خو تر اوسه مې کومه هوسۍ نه وه راوړې. سپه سالار راته ویلي و چې که دې کومه ورځ هوسۍ راوړه نو زه به خپل بریتونه خریم. تېره ورځ مې 2 هوسۍ وروړې، بریتونه یې ونه خریل. ویل یې چې دا هوسۍ دې په باز نیولې دي، خو یوه خبره یې وکړه، توبه یې وایسته چې بیا به د ښکار پیغور نه راکوي. پوهېږه، لویه هیله مې د سپاه سالار د خولې بندول و. اعتماد الدوله اوږدې خبرې وکړې. خوله یې د میرویس خان لخوا د ورکړل شوي باز په صفت نه مړېده. میرویس خان ورته وویل چې دا باز یې په ترکمنو کې پیدا کړی و. ترکمن ښکاریان د باز بچیان نیسي، په سخته یې تربیه کوي. په 100 کې یو باز داسې روزي چې هوسۍ ووهي. چای راغی. میرویس خان پوه سو چې اعتماد الدوله ولې ښکار نسي کولی. د هغه په ښي لاس کې نیولې پیاله لړزېدله. دوی اوږدې خبرې وکړې. اعتماد الدوله خوشحاله و. میرویس خان ته یې ځان پړ باله. ویل یې چې په زندان کې یې د یوه لوی خان پوښتنه نه وه کړې. د تګ په وخت کې یې د بالاحصار مشر ته وویل چې میرویس خان په خپله سیمه کې لوی سړی، ډېر پام ورباندې کوه، درنه خوابدی نیسي. د اعتماد الدوله له تلو وروسته په کوټه کې زوړ کټ، شکېدلی فرش او خیرنه بستره نوي سول. میرویس خان د خپل دویم هدف ترلاسه کولو ته ورځې شمېرلې. 2 ځله یې د حسن په مرسته بلوڅ ملګری زیدان ته راوغوښت، خو د خوشحالۍ وړ خبره ترې وانه ورېده. یوه غرمه درب سو. د کوټې دروازه په زوره له چوکاټه سره ولګېده. د حسن سترګې رډې راختلې وې. راغی. میرویس خان یې تر ګریوان ونیو. میرویس خان په حیرانۍ ورته وکتل. حسن چیغه کړه ووایه د دیوان بیګ وراره دې په کومه بلا خوړلی؟ میرویس خان د هغه لاس له خپل ګریوانه لرې کړ. دروازه یې پورې کړه. حسن دروازې ته ورغی. په غوسه یې وویل همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم. میرویس خان تر لاس ونیو. ورو یې وویل څه خبره ده؟ حسن په ملنډ وویل یعنې ته نه یې خبر؟ نه، په دې 4 دیوالونو کې به له څه شي خبر سم؟ حسن وویل د دیوان بیګ وراره د بسته کاروانه سره ژوندی ورک دی. د میرویس خان سترګې وځلېدې. پر کټ کښېناست. ویې ویل نو ته ولې ماته په غوسه یې؟ حسن د دروازې لاس ته یې ونیو. له خولې یې لاړې باد سوې. زه ماشوم نه یم. پوه سوم چې تا ولې د دیوان بیګ د وراره د تګ د وخت معلومات رانه غوښتل. هر څه چې دي، خو د دیوان بیګ د وراره پر سر دا بلا تا راوستې ده. همدا اوس دیوان بیګ ته ورځم او ورته وایم چې میرویس خان په خبره کې ورولید. که
کماکلي مه کوه، له ژونده ستړی یې؟ حسنکلي د دروازې لاس ته یې پرېښود. میرویس خان وویل فکر کوې چې دیوان بیګ به دې په سرو زرو کې پټ کړي؟ نه، دیوان بیګ به پوه شي چې له ما سره دا مرسته تا کړې. پوهېږم چې هوښیار سړی یې، نه غواړې چې د خیانت په تور توپ ته وتړل سې. حسنکلي پر کټ کښېناست، سر یې په غبرګو لاسونو کې ونیو. میرویس خان وویل دیوان بیګ دې خپل دی؟ نه. ملګری؟ نه. تر سپي مې هم بد ایسي. نو بیا ولې دومره خفه یې؟ حسنکلي تر ډېره غلی و، بیا یې سر پورته کړ، ویې ویل سمه ده، خو د سرو زرو 5 سکې غواړه. په لنډ وخت کې دې اوازې ټول اصفهان پر سر واخیست چې د دیوان بیګ وراره هندوستان ته پر لار ترې تم سوی دی. دیوان بیګ په غوسه و، کندهار ته یې څو سپاره ولېږل، ګرګین ته یې پیغام ورور چې وراره یې د ده د واکمني په سیمه کې ورک سوی دی او په پیدا کېدو کې یې باید مرسته وکړي. وخت ووت خو د ورک کاروان درک ونه لګېد. میرویس خان پوهېده چې د دیوان بیګ وراره پر دیوان بیګ ډېر ګران دی. دیوان بیګ به اخر له ده د لیدو ته ورسي. فکر یې سم وخود. یو ماخستن د کوټې دروازه خلاصه سوه، یو قوي سړی راغی، ځان یې دیوان بیګ معرفي کړ. دیوان بیګ په خټه ګرجی و، لوړه ونه یې درلوده، وړو سترګو یې شنه رڼا کوله. دی میرویس خان ته مخامخ کښېناست، هڅه یې کوله چې ځان ارام وښیي، خو غږ یې لړزېده. دیوان بیګ پخوانۍ خبرې راواخیستې، صفوي حکومت ته د میرویس خان پر اخلاص وغږېد. ویې ویل چې یو وخت یې له بلوڅو 18 ګرجي عسکر راخوشي کړل. دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې، ټولې خبرې یې د میرویس خان له ستاینې او صفوي حکومت ته د هغه د وفادارۍ په اړه وې. ځان او دربار یې ملامت کړ. ویې ویل چې په زندان کې د وټوکو د مشر پوښتنه نه ده کړې. میرویس خان غلی و، ده کومه بیړه نه درلوده، پوهېده چې دیوان بیګ به اخر اصلي خبرې ته راسي. انتظار یې لنډ سو. دیوان بیګ د خپل وراره ورکېدل یاد کړل. میرویس خان ته یو ځل بیا د 18 ګرجي عسکرو د راخوشي کېدو خبره وکړه. ویې ویل چې تاسو په بلوڅو کې ډېر شناخت لرئ. میرویس خان د دیوان بیګ د وراره پیدا کول اسانه کار وګاڼه. ویې ویل چې د بلوڅو له ډېرو خانانو سره شناخت لري. دی به تر خپله وسه دیوان بیګ د وراره درک معلوم کړي. خو دیوان بیګ ته دا هم وویل چې په دې کار کې د بالاحصار د مشر مرستې ته ضرورت لري. د دیوان بیګ وړې سترګې وځلېدې. میرویس خان ته یې وویل چې ده ته به هر راز سهولتونه برابر کړي. دیوان بیګ په خوشحالۍ له کوټې ووت. سهار د بالاحصار مشر له یوه بل کس سره راغی. ویې ویل چې دا کس به د میرویس خان هر امر ته تیار وي. میرویس خان د خپل ورور ملګری بلوڅ راوغوښت. هغه ته یې وویل چې څو نور بلوڅ پیدا کړئ او دلته دي. یوازې په 2-3 ورځو کې یوازې یو ځل د نمایش لپاره راځي. دیوان بیګ هم غلی نه و ناست. ده به هره ورځ زندان ته نفر رالېږله او له میرویس خان څخه به یې د نویو خبرو پوښتنه کول. خو میرویس خان به ورته ویل چې دی هره اونۍ ځینې بلوط زندان ته راغواړي. په کندهار او شاوخوا سیمو کې هم قومي مشرانو ته خبر ورکړی چې د ورک سوي کاروان درک ولګوي. یو سهار یې دیوان بیګ ته احوال ورکړ چې د وراره درک یې موندلی دی. د ده وراره او ورسره ملګري روغ جوړ دي. غرمې ته دیوان بیګ راغی. میرویس خان یې په غېږ کې ونیو. ویې ویل چې د وراره ځای او ادرس ورکړي. خو میرویس خان ور یاده کړې چې دا کار ما ته پرېږدي، ځکه په هغه سیمه حمله یې وراره او د هغه ملګرو ته خطر پېښوي. وخت ووت. په ټول ښار او دربار کې همدا یوه خبره راګرځېده چې میرویس خان د دیوان بیګ وراره د ورکېدو ځای پیدا کړی دی. یوه ورځ میرویس خان خپل بلوڅ ملګری راوغوښت. ورته ویې ویل چې یحیی خان ته حال ورولېږه چې اوس نو د دیوان بیګ د وراره او د هغه د ملګرو د راوستلو وخت دی. میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یوه ښکلي هسک سالون ته ورننوتل. د اوږد میز دواړه غاړو ته ناست کسان ولاړ سول. چکچکې یې کړې. دیوان بیګ مخې ته ورغی. میرویس خان ته یې کلکه غېږ ورکړه. تر لاس یې ونیو. تر څنګ یې کښېناوه. میرویس خان ناستو کسانو ته وکتل. ټولو نوې قیمتي جامې اغوستې وې. له رنګ او بڼې اسراتمند ښکارېدل. دیوان بیګ ودرېد. غاړه یې صافه کړه. ویې ویل ښاغلیو،
دا مېلمستیا مې د هغه چا په افتخار جوړه کړې چې زه یې صفوي حکومت ته تر ټولو صادق انسان ګڼم. دا کس قومي مشر میرویس خان دی چې زما ورک وراره او د هغه 25 ملګري یې پیدا کړل. چکچکې سوې. میرویس خان د مننې په بڼه سر وخوځاوه. دیوان بیګ وویل ټول کاروان اصفهان ته روغ جوړ راورسېد. ان د کاروان یوه ویښته هم نه دی کم سوی. ټول تجارتي مالونه سلامت دي. دیوان بیګ اوږدې خبرې وکړې. د 18 ګرجي عسکرو پخوانۍ کیسه یې بیا تازه کړه چې میرویس خان په مټ راخوشي سوي ول. ټولې خبرې یې د میرویس خان د صداقت او وفادارۍ په اړه وې. په پای کې یې د میرویس خان له ورور یحیی خان څخه هم مننه وکړه چې د وراره پر خلاصېدو کې زیار ویست. د دیوان بیګ له خبرو وروسته یو بل تن چې مخ یې تر سترګو په ویښتو کې پټ و ودرېد. دیوان بیګ د میرویس خان غوږ ته خپله خوله ورنږدې کړه. ورو یې ویل دا د خزانې وزیر دی. د خزانې وزیر لنډې خبرې وکړې. ویې ویل چې د میرویس خان په خپل ولس کې دروند نوم لري. خلک یې ناز وړي. یو وخت یې په کلات کې څو یاغي کلي مجبور کړل چې صفوي حکومت ته مالیه ورکړي. د خزانې د وزیر له خبرو وروسته یو بل تن پر پزه یې د کلدانې نښه وه. ویې ویل چې باچا ته باید د میرویس خان شفاعت وکړو چې په بالاحصار کې له نظربندۍ راوباسي. دیوان بیګ یې په خبرو کې ورولوېد. ویې ویل چې په دې اړه به وروسته وغږېږو. میرویس خان په ټیټ غږ له دیوان بیګ څخه د دې سړي نوم وپوښت، خو دیوان بیګ په خندا خبره واړوله او له خپل وراره څخه یې وغوښتل چې د کاروان د ورکېدو کیسه ووایي. په بر سر کې یو ډنګر ځوان ودرېد. ویې ویل چې له 10 ورځو مزل وروسته یوه غره ته ورسېدو. په تنګه دره کې روان وو چې له لویو ډبرو مول وهلو ټوپکوالو راووتل. موږ یې یوې زړې کلا ته بوتلو. په یوه سمڅه کې یې واچولو او لاسونه یې راوتړل. تیاره وه. د لاس ګوتې سمې نه معلومېدې. یوازې د ډوډۍ پر وخت به یې لاسونه راخلاص کړل. ځوان اوږدې خبرې وکړې. له لوږې او تندې وغږېد. سختۍ یې یادې کړې. ویې ویل چې یو وخت مو د ټوپکو ډزې او نارې واورېدې. چیغې سوې، آسونه وشړېدل. د سمڅې دروازې اور واخیست. ځوان غلی سو. یحیی خان ته یې وکتل. ویې ویل دې ځوان له بنده راخوشي کړو. د دیوان بیګ په سترګو کې اوښکې ورغړېدې. ولاړ سو. لومړی ځل یې خپل وراره او بیا یې یحیی خان په خېښ کې ونیول. بېرته خپل ځای ته راغی. ویې ویل دا ټول د میرویس خان له برکته. د خپل ورور ته احوال لېږلی و چې د بلوڅو له خانانو سره وویني او هغوی دې ته مجبور کړي چې زما د وراره راخلاصولو ځای پیدا کړي. وروسته د میرویس خان ورور د بلوڅو د خانانو په مرسته په زړه کلا یرغل وروړ او غله وتښتېدل. دیوان بیګ غلی سو. جام یې پر سر واړاوه او ویې ویل غلو دومره وخت نه و موندلی چې د کاروان آسونه اوښان او کچرې تجارتي اجناس له کلا وباسي. هر څه په خپل حال و. دیوان بیګ وټوخل. شېبه وروسته یې په لوړ غږ وویل هلئ نو راځئ چې زما د وراره د خلاصېدو په خوشحالۍ په مېلمستیا کې ګډون وکړو. ټول د څنګ لوی کوټې ته ورغلل. پر میز څو مختلف خواړه پراته ول. میرویس خان د دیوان بیګ څخه لیرې کښېناست. ده له 2-3 نورو کسانو سره سیاسي بحث راواخیست. د صفوي باچا شاه حسین صفتونه یې وکړل، خو له مغولو او تزاري روسیې یې ښه خوله ونه وهله. له ډوډۍ وروسته انګړ ته ووتل. په شنه چمن کې د مرمرو له تیږو کوچنی حوض جوړ. په حوض کې رنګه مایان ګرځېدل. میرویس خان د چایو پیاله ور واخیسته. څو کسان ترې راوګرځېدل. میرویس خان خبرې کولې. نورو سرونه ورته خوځول. میرویس خان 2-3 ځله دیوان بیګ ته وکتل. د شرابو جام یې په لاس کې و. ده ته یې وچې سترګې نیولې وې. ټنډه یې تروه ښکارېده. مخستن پر 2 آسونو پورې تړلې بګۍ راغله. میرویس خان او د هغه ورور یحیی خان یې بالاحصار ته یوړل. میرویس خان درېڅې ته ودرېد. لا هم په ځینو کورونو کې رڼا ښکارېدله. ورور یې په خندا وویل څنګه لالا ستا نقشه خو مې سمه عملي کړه. میرویس خان ورغی. پر کټ کښېناست. سترګې یې ځلېدلې. موسک سو. د خپل ورور پر اوږه یې لاس کښېښود. ویې ویل ما 3 کارونه در سپارلي وو. اصفهان ته
د اصیل باز را لېږل او د دیوان بیګ د وراره نیول او خوشي کېدل. پوره سول، خو درېیم لا پاته دی. لوی مفتي ته دې څه راوړي دي؟ پیسې او قیمتي سوغاتونه دې څه کړل؟ ورور یې په بیړه وویل. لوی مفتي ته مې پخوانۍ تسبیح پیدا کړې، ډېرې قیمتي دي، هره دانه یې له اصیلې فیروزې جوړه ده. تسبیح او نور سوغاتونه له بلوڅ ملګري را اخیستی سي. میرویس خان د خپل ورور اوږه ټینګه کړه. یحیی خان وویل باز مې په اسانۍ وموند، بس ترکمنو ته مې یو څو پیسې ولېږل، خو د دیوان بیګ د وراره نیولو ستړی کړم. غلی سو، ویل له محمد خان بلوڅ نه مې مرسته وغوښته، هغه 40 سپاره برابر کړل. ستا د راکړو معلوماتو له مخې مو 8 ورځې په هغه غره کې تېرې کړې چې د دیوان بیګ د وراره کاروان پرې راته. یو سهار د اوښانو زنګولې وشرنګېدې، سورونه مو پورته کړل، کاروان په تنګه دره کې روان و. محمد خان ته مې ویلي و چې ټول ژوندي غواړم. ملګرو هوایي ډزې وکړې، تعداد یې ډېر و. کاروان ودرېد، لاسونه یې پورته کړل. دوی مو یوې زړې کلا ته بوتلل او ستا د هدایت سره سم مو په ګېډه ماړه ساتل. میرویس خان وویل د کندهار وضع څنګه وه؟ یحیی خان سوړ اسویلی وویست. د ګرګین ظلمونه له حده واوښتل. میاشت مخکې د ګرګین یو عسکر کومې ښځې ته لاس ور اچولی و، کلیوال یې وواژه. ګرګین سلامت کلی تر تېغ تېر کړ. میرویس خان وویل وسلې مو څنګه کړې؟ تر اوسه مو 1.5 توپکې پیدا کړي دي. د جنګي کلا د ډیپو واک له ګرګین سره دی، یو ټوپک هم نشي ترې رایستی، خو له مغولو او تزاري روسیې څخه په ډېره سخته خال وسلې راوړه. غلی سو، ویل لالا نور نو د ګرګین ظلمونه له حده تیر سو. 2.5-3 زره ځوانان دې ته تیار دي چې پر جنګي کلا حمله وکړي. میرویس خان وویل بیړه مه کوئ، تر اوسه لا وخت شته. میاشت ووته. یو ځل اعتمادالدوله بالاحصار ته ورغی. له میرویس خان سره یې ولیدل، خو ټولې خبرې یې د ښکار په اړه وې. د میرویس خان د خوا د ورکړل شوي باز په صفت نه مړېده. دیوان بیګ هم میرویس خان ته 2 ځله خوندور خواړه ورولېږل. ده له میرویس خان څخه بخښنه غوښتې وه چې د ډېرو مصروفیتونو له لاسه لیدو ته نسي ورتلی. میرویس خان لوی مفتي ته قیمتي تسبیح ورلېږلې وې، خو د هغه درک نه و. میرویس خان له خپل بلوڅ ملګري څخه وغوښتل چې اعتمادالدوله، دیوان بیګ، لوی مفتي او ځینو نورو درباریانو ته ورېښمینې چپنې، هندوستاني قیمتي ټوټې او نورې ګرانبیه ډالۍ ورولېږي. وخت ووت، هوا سړه سوه. له لومړۍ واورې سره یې کوټې ته بخارۍ راوړه. میرویس خان به ډېر وخت کړکۍ ته ولاړ و. د کورونو له دودکشو څخه به تور لوګي پورته کېدل. شاوخوا غرونه تک سپین ول. یو سهار حسنقلي ورته وویل چې په دې ورځو کې د سپهسالار په کور کې لویه جلسه جوړېږي او د دربار ټول مقامات د صفوي حکومت د حدودو پر ستونزو خبرې کوي. میرویس خان ته دا جلسه مهمه ښکاره سول. دیوان بیګ ته یې احوال ورولېږه چې دی هم دې جلسې ته ور وبولي، خو د دیوان بیګ ځواب منفي و. ویل یې چې په دې جلسه کې د میرویس خان ګډون بې ګټې دی. میرویس خان اعتمادالدوله ته لیک ولېږه. ویل چې د کندهار او شاوخوا سیمو ستونزې تر نورو ښې رامعلومې دي. د مشورې لپاره به تر ما بل وړ څوک پیدا نه کړي. یوه ورځ یوه ګاډۍ راغله. میرویس خان یې د سپهسالار کور ته بوت. کور ښکلی و، د مرمرو ستنې یې درلودې، له دیوالونو یې سلامت ګچینې هوسۍ راوتلې وې. میرویس خان 2م منزل ته وخوت. لویه کوټه له درباریانو ډکه وه. میرویس خان ټولو ته لاس ورکړ او د اعتمادالدوله تر څنګ کښېناست. د ناستو کسانو څېرې یې تر سترګو تېرې کړې نوې وې. یوازې 3-4 کسان یې د دیوان بیګ په میلمستیا کې لیدلي وو. اعتمادالدوله ودرېد. میرویس خان یې ناستو کسانو ته معرفي کړ. وروسته یې د راغلو کسانو نومونه واخیستل. میرویس خان پوه سو چې ناست کسان د صفوي حکومت مهمې ستنې دي. له معرفي وروسته سپهسالار ودرېد.
ټولو ته یې ښه راغلاست ووایه. ویې ویل چې میرویس خان یې تر دې دمه نه و لیدلی، خو صفوي حکومت ته یې د هغه د لویو خدمتونو په اړه ډېر څه اورېدلي وو. دروازه خلاصه سوه. دیوان بیګ د ناوخته راتګ له سببه بخښنه وغوښته، کښېناست. خو کله چې یې په میرویس خان سترګې ولګېدې ټنډه یې تروه سوه. د غونډې په پیل کې سپه سالار اوږدې خبرې وکړې، د صفوي حکومت د حدودو ځینې برخې یې یادې کړې. ویې ویل چې خلک یاغي سوي دي. خو کله چې یې د ایران په شمال کې د لزګي سنیانو یاغیتوب یاد کړ، وزیر اعظم فتح علي خان داغستاني په خبرو کې ورولوېد او په غوسه یې وویل چې خبره دومره مه لویوه، هېڅ هم نشته. یوازې څو کسانو د مالیې له ورکړې انکار کړی دی او دا دومره لویه خبره نه ده لزګیانو په ټول قوم پسې د یاغیتوب ټکی وتړي. خو سپه سالار په خبرو کې ورولوېد، په غوسه یې وویل چې صفوي حکومت ته یوازې سنیان ستونزې جوړوي. ویې ویل چې په بم او کرمان کې هم بلوڅو بغاوت کړی. د سپه سالار خبرې یوه بل له رنګه تور سړي ته خوند ورنه کړ. پاڅېد. ویې ویل چې دا خبرې په مذهب پورې مه تړئ. په مرکزي ایران کې هم پاڅونونه سوي دي، خو اوسېدونکي یې شیعه دي. یو بل سړی ودرېد. په غوسه یې وویل چې شیعه به ولې د خپل شیعه حکومت پر ضد قیام کوي؟ ټول فساد په سنیانو کې دی. په کوټه کې شور ماشور سو. ټولو سنیانو ته د ملامتۍ ګوته نیوله. یوازې وزیر اعظم فتح علي خان داغستاني او له رنګه تور سړي د سنیانو ملاتړ کاوه. میرویس خان وپوهېد چې په دې 125 کسانو کې یوازې همدا 2 کسان سنیان دي. وروسته خبره لا پسې جنجالي سوه. په یوه بل یې تورونه ولګول. هر یوه بل ملامتاوه چې صفوي حکومت ته صادق نه دی. خبره تر دې هم واوښته. غلاوې یادې سوې. د مالیې د پټېدو او د کاروانونو د وهلو خبرې منځته راغې. جلسه بې نظمه سوه. د خبرو وار نه کېده. میرویس خان غلی و. دی وپوهېد چې د صفوي حکومت په دننه کې څومره ژور اختلافات موجود دي. سپه سالار څو ځله د نظم د راوستلو کوشش وکړ، خو بریالی نه سو. وزیر اعظم خپله چپنه ورټوله کړه، ودرېد. د سپه سالار رنګ ژړ سو. له وزیر اعظمه یې په ډېر احترام وغوښتل چې جلسه پرې نږدي. خو د وزیر اعظم خبره یوه چې په دې غونډه کې ده او د قوم ته سپکاوی سوی. سپه سالار ټینګار وکړ. وزیر اعظم کښېناست. میرویس خان پوهېده چې په صفوي حکومت کې تر شاه حسین وروسته وزیر اعظم دوهم لوی قدرت دی. اعتماد الدوله په لوړ غږ وویل: هیله کوم غلي سئ، موږ یو بل پیژنو، تل مو همدا حال وي. خو میرویس خان لومړی ځل زموږ جلسې ته راغلی دی، دی به څه وایي؟ ټول غلي سول. وزیر اعظم وویل: میرویس خان د سنیانو له سیمې راغلی دی، په حقایقو پوهېږي، دی به د خپلو خلکو کیسه راته وکړي. میرویس خان ودرېد. دی پوهېده چې د خپلو نقشو د عملي کولو لپاره یې دربار ته نږدېوالی څومره ضرور دی. دا هم ورته معلومه وه چې تر دې ځایه په سخته راغلی دی او وړه غلطي به یې ټوله خواري ور ډوبه کړي. ځکه یې د درباریانو د راجلبولو لپاره له هوښیارۍ کار واخیست. صفوي حکومت یې خپل وګاڼه. د هند مغولي حکومت، تزاري روسیه او عثماني امپراتورۍ یې یاد کړل. ویې ویل چې دا ټول تر ایران راتاو دي او د صفوي حکومت د ځینو سیمو د نیولو نښې کاږي. نو د قوم او مذهب خبرې مو کمزوري کوي او ښه دا ده چې د یوې سیمې او یو قوم پر ځای عمومي فکر وشي. وروسته یې د ګرګین خبرې راواخیستې. میرویس خان پوهېده چې ګرګین په دربار کې د ګرجي دیوان بیګ غوندې ډېر پلویان لري، خو دا هم ورمعلومه وه چې د ځینو کسانو نه خوښېږي. فکر یې وکړ چې له ډېرو درباریانو سره یې لا شناخت کمزوری دی او که په پیل کې د ګرګین له ظلمونو پرده پورته کړي، په خپلو راتلونکو پلان کې به بریالی نه سي. په احتیاط غږېده. اول یې د ګرګین صفت وکړ. ویې ویل چې په کارونو کې قاطع انسان دی، ښه مدیریت لري او په خبره پوهېږي. وروسته یې خبرې بلې خواته یوړې. په ګرګین ونه لګېد، خو د هغه له کلانتر او ځینو نورو قومندانانو یې ښه خوله ونه وهله. ویې ویل چې د
ځایي اوسېدونکو دود او کلتور نه دی ورمعلوم، په ژبه نه ورسره پوهېږي، د خلکو مذهب او ناموس ته په سپکه ګوري. همدا علت دی چې ځینې سیمې باغي سوي او د مالیې له ورکړې انکار وکړ. میرویس خان روانه او فصیح ژبه درلوده. د ده د خبرو پر وخت ټول کسان غلي ول. کله چې کښېناست تالار چکچکه ونیو. میرویس خان وپوهېد چې خبرې یې پر ځای وي. وی خوا ګرګین ستایلی و، خو له بل لوري یې پر ډېر ماهرانه ډول د هغه غندنه کړې وه. د ناستو کسانو ټنډې هوارې ښکارېدلې، یوه خوا هم خپه نه وه. وروسته د هغو سیمو په اړه خبرې وسوې چې د مالیې له ورکړې انکار کړی و. جلسه بیرته ګډه وډه سوه. یوه له رنګه سره سړي د خزانې وزیر ته وویل چې د زوی په واده کې دې 100,000 کسانو ته ډوډۍ ورکړه، زوم ته دې قیمتي کور واخیست، لور دې په سرو زرو کې پټه کړه، دا پیسې له کمه سپې. د مالیې د وزیر تور مخ له غوسې شین سو. مقابل لوري ته یې سپکې خبرې وکړې. عیاش یې وګاڼه. ویې ویل چې په یوه میاشت کې یې 10 باکرې مینځې واخیستې. دواړه ودرېدل، خو نورو سره بیل کړل. خو د جلسې پای ښه و. د ټولو ګټه یوه وه. په دې اړه وغږېدل چې له باچا سره باید د دوی د حقونو د ډېرېدو په باره کې خبرې وسي. له رسمي غونډې وروسته ډوډۍ تیاره سوه. میرویس خان ځان وزیر اعظم ته ورنږدې کړ. له خبرو یې وپوهېد چې له دیوان بیګ او نورو ګرجي افسرانو کرکه لري. د چایو پر وخت له اعتماد الدوله سره وغږېد. میرویس خان ته معلومه سوه چې دی له وزیر اعظم او له سپی سالار سره ډېر جوړ دی، خو له دیوان بیګ څخه یې ښه خوله نه وهله. میرویس خان پوهېده چې دیوان بیګ هم په دربار کې لوی قدرت لري. میرویس خان ته په دربار کې د 2 متضادو ډلو موجودیت مهم و. په اسانۍ مخکې پکې تلای سوی. ده د اعتماد الدوله څخه وغوښتل چې له باچا سره د لیدو زمینه ورته برابره کړي.